د وروستیو زلزلو د قربانیانو شمیر تر 1411 کسانو اوښتی دی او همداشان د ټاپیانو شمیر هم شاوخوا 3.5 کسانو ته رسېدلی دی. بل لور د دغو خونړیو زلزلو له امله شاوخوا 5712 کورونه هم نړېدلي دي. په سیمه کې تر اوسه پورې هم د نجات عملیات دوام لري او ځینې خلک چې په لرو کلو بانډو کې پراته وو تر خاورو لاندې دي. افغان ولس همداشان امنیتي ځواکونه په سیمه کې دي او د خلکو ته د مرستو رسولو باندې مصروف دي. درنو لیدونکو سلامونه، ستړي مه شئ، تاسو تودې خبرې ګورئ. زه فرید الله محمدي یم. په بحث کې را سره درانه میلمانه دي. لومړی ورځم متحده عربي اماراتو کې د افغان سوداګرو د شورا رئیس حاجي عبیدالله صدرخیل صاحب ته. صدرخیل صاحب سلامونه، ستړي مه شئ. پیل که د دې غمیزې په اړه باندې وکړو، دا غمیزه څه بیانوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه محمدي صاحب، تاسو ته، ستاسو همکارانو ته، ستاسو د تلویزیون د لارې نه ګرانو لیدونکو اوریدونکو ټولو وطندارو ته سلامونه وړاندې کوم. دا غمیزه والله چې موږ په داخل کې دي افغانان که په خارج کې دي ډېرې خفه کړي او ډېرې پریشانه کړي په داسې حالات کې چې د موږ ملک او حکومت او خلک د دې غمیزې توان نه لري. په دې اوس فعلي شرایطو کې هغه امکانات چې د موږ له حکومت سره دي هغه په کار اچولي دي، مګر هغه کافي نه دي او نه له خلکو سره دغه امکانات شته چې دا په هغه اندازه چې ضرورت وي ورته لاسرسی وشي. د دې په خاطر چې اوس هم چې کوم معلومات چې زه لرم هغه تاجران چې مونږ کوم یو ټیم لیږلی او هغو سره ما خبرې وشولې هغوی وایي چې اوس هم داسې کلي شته چې هغو ته لا نه دي ورسېدلي خلک، لارې بندې دي او مشکلات دي. نو بس الله دې رحم وکړي او مونږ او تاسې باید ټوله لاس په کار شو چې له دغو زخمیانو سره هغه کوم چې وفات شوي دي الله پاک د هغه شهیدانو ته جنت فردوس ورکړي او زخمیانو ته شفا عاجل د الله پاک نه غواړم. په دې کې دا د موږ او تاسې مشترکه د ټولو افغانانو غم ده، باید ټول لاس په کار شو چې دغه کوم مشکلات چې دي چې څومره د توان د هر چا وي او ورسره همکاري وکړو او همدردي ورسره وکړو. کور آباد. صدرخیل صاحب، تاسو په متحده عربي اماراتو کې د افغان سوداګرو د شورا مسؤلیت در پر غاړه باندې ده. تاسو د مالی لحاظه په دې برخه کې تر اوسه پورې څه کړي دي دغو دردېدلو افغانانو ته؟ موږ صاحب پرون هم په همدې باندې مجلس لرو، موږ خپل لیږلی ده هلته څه تاجرانو خو که تاسې اورېدلي بعضه تاجرانو خپله مستقیم لاس په کار شوي دي. موږ ټیم هملته ده د جلال آباد د تاجرانو په شمول هلته تللي دي او د کابل نم بعضې تاجران تللي دي. تاسو ته معلومات شته چې په ټولو ولایاتو کې لاس په کار شوي دي تاجران. زموږ ټیم هلته ده او انشاءالله چې ډېر ژر به د موږ ټیم هغه شته چې ضرورت لري او د موږ په وس کې هغه به ټول انشاءالله ورته آماده کړو او په دې باندې اخته یو او دا د موږ د خپل وطن غم ده او دا غم به موږ ټوله په خپله سره ګالو او مخکې به بیا یو چې کوم مشکلات وي او په موږ په وس کې وي هغه به انشاءالله پوره کوو. بله صدرخیل صاحب، په داسې وضعیت کې د هیوادوالو مسؤلیت سره تاسو د یو شورا د مسؤل په توګه باندې اوسني وضعیت د انسجام لپاره څه وړاندیز لرئ؟ زه وایم چې د هر افغان باندې دا فرض دی چې ولو که د توان د یوې ډوډۍ ولري او که د لسو ډوډۍ ولري، که د لسو افغانیو توان ولري او که د میلیون افغانۍ توان ولري، همدغه ځای ده، همدا صدقه هم ده او دا خیرات هم ده او دا زکات هم ده. او موږ او تاسو چې په عمرو په حاجو باندې پیسې مصرفوو له دې نه غټه عمره زه فکر کوم له دې نه غټ ثواب او حج ثواب به زیات نه وي. زه خو عالم نه یم، خو ما د عالمانو نه اورېدلي دي علماو نه چې دغه وخت ده چې باید ټول لاس په کار شو او په دې تاسو ښه پوهېږئ چې نور د دې ملک غمخوار څوک نشته. دا ملک به موږ او تاسو په خپله کې غم ده هم خپله بیګالو او خوشحالي هم د خپله بیګالو. ما ټولو افغانانو ته خاصتا هغه تاجران چې په داخل کې دي له ټولو نه مې خواهش ده که په خارج کې دي چې همدغه یو وخت ده چې باید لاسنیوی د دغو ځورېدلي ولس چې کوم زخمیان دي له هغو سره هم کومک وشي او کوم چې کورونه نه لري باید هغو ته چې څه دي توان په وس کې که ځای که خیمه که کمپله که دوا وي
دا باید ټول ورته آماده شي او د ټول افغانستان د 34 ولایته چې دي په دا کومو ولایتو کې چې زلزله راغلې ده باید له دغو ولایتو سره ټول کومک وکړو چې چا سره توان دي باید ټول یې وکړو. صدرخیل صاحب، متحده عربي اماراتو کومکي ډله رالیږلې ده، تاسو څومره د افغانانو درد دلته بیان کړی دی؟ مونږ چې کله دغه واقع وشوله ما خپله د اماراتو د حکومت سره هم له دوبۍ سره هم له ابوظبۍ سره خبرې وکړلې او هغو ته مې دا ټول بیان وکړو. پس د هغه نه رئیس جمهور د امارات عربي متحده چې کوم محمد بن زاید ال نهیان ده هغه په خپله په دې کې ټول خپل ټیم ته امر وکړو چې ډاکټران هم ولېږئ او دواوې هم ولېږئ او هر څه چې دي دا ور ولېږئ. ټیمونه روان دي. زه فکر کوم چې دوی به په نږدې کې یو ټیم جوړوي لکه په هغه تېرې زلزله کې چې سیلابونه راغلي وو د خوست او د کابل ترمنځ دوی یو هوایي برج جوړ کړو. اوس هم په همدې اخته دي. انشاءالله په نن و سبا کې دا برج جوړېږي چې دا به داسې نه وي چې دا ټیم به صرف د یو ورځې لپاره ځي. دا ټیمونه به راځي چې کوم ستومانه کېږي لا دغه کېږي په یوه ځای نو بل ټیم ځي او دا به راځي. نو اوس په دې دوی لګیا دي چې دغه ټیم لکه پخوا غوندې چې دوی برج هوایي پل ورته وایي د اماراتو د افغانستان ترمنځ یې جوړوي او لا به یې جوړ کړی وي اوس انشاءالله. صحیح. او هلته ډېر لوی خیریه بنسټونه هم په متحده عربي اماراتو کې شته دي. آیا د افغانانو درد مو هغوی ته رسولی ده؟ بلې، له هغوی سره موږ په تماس کې یو. هغه نور د موږ اتحادي چې دي لکه په کاناډا او امریکا او انګلستان او نور ملکو کې چې د موږ د تجارانو اتحادیې دي لا په اروپا کې په بعضو کې دي ټولو ته خبر ورکړی ده. ټول لاس په کار شوي دي انشاءالله چې نتیجه به په دغه سبا او بل سبا کې وي. د وروستي سوال په توګه باندې صدرخیل صاحب پیغام دې څه دی؟ پیغام مې دا ده چې موږ ملک ته خدای پاک بس پېښه کړې ده چې یو مشکل حل کېږي او بل مشکل پیدا کېږي نو دا موږ باید په خارجیانو حساب ونه کړو. هغوی خو به خپل کومک کوي خو موږ چې خپله ملا ورته ونه تړو دغو مشکلاتو ته په نورو به دومره حساب نه کوو. موږ الحمدلله ښه تاجران لرو، ښه سرمایهداره خلک لرو چې هماغه د زکات او د خیرات پیسې موږ دغلته ورکړي. انشاءالله د دغو خلکو مشکل پې حل کېږي. باید ټول سره لاس په کار شو او دا د موږ د وطن غم ده او موږ به په خپله ګالو. په متحده عربي اماراتو کې د افغان سوداګرو د شورا عمومي رئیس حاجي عبیدالله صدرخیل صاحب لا تاسو یوه نړۍ مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. مننه ستاسو نه او ستاسو د همکارانو. کور دې آباد. درانو لیدونکو راځو سټوډیو ته. په سټوډیو کې هم را سره د بحث درانه ګډونوال دي د سیاسي چارو کارپو عبدالصادق حمیدزوی صاحب، همداشان د اقتصادي چارو کارپو محمد نبی افغان صاحب او همداشان را سره دینی عالم عبدالرحمن عبید صاحب. د بحث درنو ګډونوالو ستړي مسئ ښه راغلاست. ورځو کونړ ته. له کونړ څخه د سترګو لیدلي حال د بیانولو لپاره په تیره ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو استازی سید احمد سیلاب صاحب را سره د ټلیفون پر کار شدی. سیلاب صاحب سلامونه، ستړي مسئ. په کونړ کې همدا اوس څه تیریږي؟ وعلیکم السلام محمدي صاحب، دا څه د مسکې تاسو ته او تاسو د برنامې ټولو یو محشر تېر شوی دی. هر څه په یوه جټکه باندې تباه او برباد کړي دي. څو کلي دي چې ډېر تلفات لري. شوماش کلی دی، وجیر کلی دی، سهیل تنګی دی، حارث کلی دی، د کوچانو کلی دی، ګربوز کلی دی، کلا کلی دی، جیفول کلی دی، اورک کلی دی او مسعودو کلی دی. په دې کې تر ټولو دردونکي او ځورونکي خو دا ده چې ته د یو چا څه پوښتنه کوې د زخمیانو او دغه پوښتنه ځینې کوې، د شهیدانو پوښتنه ځینې کوې. هغه یوازې تا ته د شهیدانو احوال درکوي چې 10 نفره مې د پورته شهیدان دي، 15 نفره مې 19 نفره 20 نفره مې د پورته شهیدان دي، 15 نفره 3 نفره مې د پورته شهیدان دي. زخمیان اصلا دوی په د اندېښنې وړ نه بولي. وایي هغه خو شکر دی الحمدلله جوړ دي، فقط یوازې د شهیدانو ده. هیڅ کور نه دی پاته شوی، ټول کورونه اوار شوي دي. لاره غرونه ټول چاودلي دي، د غرو څخه ډبرې را دغه شوي دي. یوازینی د پرون رئیس د سا رئیس چې
زموږ باید ورته ووایم چې قهرمانه هوایي ځواکونه که هغه نه وایي زه خپل هلته دا د ثانیې شاهد یم که دوی نه وایي تلفات به تقریبا 3 برابره 4 برابره زیات شوي وایي دوی بدون د وسپې څخه یعنې دا تیارې به په هوا کې ګرځېدلې چې دا یوه به پورته کېدله بله چې یو پورته کېدل تر دا اوسه پورې همدا رقم ولې په ځینو ځایو کې تیاره ناسته نشي کولی یو څه چې دا د تلفاتو تعداد زیات کېږي یا زیات کړو د علت یې همدغه ده چې ځینو ساحو ته صوبون لارې دي لارې ټولې خرابې شوي دي او هغه ځای ته رسیدګي مشکل ده او که زخمیان را انتقالوي زخمیان په اسانۍ باندې نه شي را انتقالولی. سیلاب صاحب د خلکو لومړیتوبونه اوس څه دي؟ څه ته ضرورت لري؟ څه شی غواړي خلک؟ د پیله دپاره خو چې دوی ضرورت ورته لري هلته خو چندانې څوک ژوندي پاته هم نه دي پاته د ډېر کم کسان پاته دي ژوندي نو هغه چې ژوندي پاته دي هغه خیمې ته ضرورت لري او غذایي مواد د جلال آباد د کونړ د خوا څخه هم په موټرانو راورسېدله پخه ډوډۍ و دا مېوې و تر جوسو پورې ټوله شیان راورسېدله او خیمې لا نشته خیمې ته ضرورت لري فرشونو او دغه ته ځکه چې دا د دوی کایي و هر څه چې دوی درلودل هغه ټوله تر کورو لاندې شوي دي خو دومره دردونکي ځورونکي حالت دی چې هېڅ نه بیانېږي. سیلاب صاحب آیا تر اوسه پورې هم خلک تر خاورو لاندې دي؟ اجسادو ته اوس اجساد اکثره چې د ماش پیدا چې د سپي ښخېږي په دغه اوله ورځ باندې چې دا مځکه دې کتلی ټوله سپین سپنونه وه چې دا مځکې ته دې کتلی اولته هغه زخمیان وه چې ماشومانو ښځو چیغې وهلې سپین چیغې وهلې ډاکټران ډېر راورسېدله دواوې ډېر راورسېدلې خو تر ټولو عمده رول د زخمیانو په انتقال کې نسبت سره چې حقیقت ووایو چې نسبت سره ملکي خلکو د زخمیانو په انتقال کې امنیتي ځواکونو ډېر رول ولوبوي. کور د آباد په دغه لارو کې ډېر بلد هم وه او دغه زخمیان یې ستړیا احساس یې نه کوئ. مننه. او د ډېرو ژوند چې وژغورل شو دغه د هوایي ځواک په انتقال کې مننه. سیلاب صاحب کور د آباد چې وروستي معلومات را سره شریک کړل نړۍ مننه ځان ته متوجه اوسئ. سلامت. کور آباد. راځو عابد صاحب ته. عابد صاحب ستړی مه سې د وروستي زلزلې غمیزه څه بیانوي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. زمون په خپل نوبت د بحث ټولو ګډونوالو په شمول قدرمن محمد صاحب تاسو ته ګرانو هیوادوالو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. په دویم قدم کې د تسلیت مراتب خپل ځان نه شروع د بحث ګډونوالو ټولو ته او ټول هیوادوالو ته داخل کې خارج کې دا ډېره یو ستره غمیزه ده خو د دې بیان په دوه ټکو کې چې وکړمه دا د الله ابتلا او امتحان دی. الله جل جلاله فرمایي چې أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الله چې انسان پیدا کړی په ابتلا کې راګیر پیدا شوی ونبلوکم بالشر والخير فتنه ثم إلينا ترجعون. سورة انبیاء کې الله فرمایي چې په دنیا کې چې ما کوم مخلوقات پیدا کړي په دې کې هغه ډېر احسن المخلوقات چې دی هغه انسان دی. ونبلوکم بالشر والخير فتنه په نیکۍ کې او په بدۍ کې په غم او په ښادۍ ټولو حالاتو کې دوی په امتحان کې دي. ثم إلينا ترجعون او بیا به دوی ما ته واپس کېږي. علامه ابن قیم رحم الله په زاد المعاد کې د دغې اوسني مصیبت یو تصویر پیش کړی او وایي چې انسان کله په مصیبتونو کې او د مصیبتونو په ګرداب کې راګیر شي نو کله خپله لاره ورکه کړي حیران شي چې الله دا کم حالت سره مخ یم لکه افغانان چې نن دې حالاتو بدبختیو سره مخ دي مسلسل 40 کاله جنګونه دربدرین جبري شړل کوم غم نه دی کوم مصیبت نه دی چې د افغانانو تجربه نه کړ بالکل د بیانولو دا اوسنۍ غمیزه هیڅ انساني وس او توان نشته چې دا بیان کړي
لکه سیلاسي چې ورته اشاره وکړه. علامه ابن قیم رحم الله فرمایي چې مونږ کله داسې مصیبت کې راګیر شو مونږ خپله لاره باید ورکه نه کړو. هغه په دوه ټکو کې مونږ ته دا لاره ترسیموي. اول دا دی چې هغه وایي ان العبد لله واهله لله وملكه لله وفي الاخر هو لله. دا بنده د الله دی، دا د الله امانت دی، د دې اهل او عیال او مال او جاه او جلال دا هر څه د الله دی او دا د الله امانت دی دې سره. نو دا به یو وخت د دې نه الله اخلي، که زمونږ مور ده، که پلار دی، که زوی ده، که اولادونه دي، که ژوند دی، دا د الله امانت دی، یو وخت به موږ نه الله اخلي. او د ام سلمه رضی الله عنها په حدیث کې چې د ابو طلحه ښځه وه او دا بیا وفات هغه راغی او زوی وفات شوی او د خپل خاوند ته یې وویله شپې خو ګرم نرم وساته او بیا سهار ولې ویله چې موږ سره د یو چا امانت و هغه راغی موږ نه یې واغسته. اوس زه سخت خفه یم دردېږم. وایي ولې دردېږي؟ خو د هغې امانت و یې واغسته. ویل احتسب ابنک، فکر وکړه دا امانت دی زوی و. هغه سخت ټکان وخوړ. وایي زما زوی و ما د شپې خوب وکړه ارام یې وکړه. وایي ته سفر نه رالې ډېر ستړی وې او بېګا مې خبر نه کړې او بس زوی دې په حق رسېدلی. الله هم خپل امانت واغست. دا اول قدم امام ابن قیم رحمه الله وایي دا زموږ ټوله هر څه د الله امانت دی. الله چې کله خپل امانت اخلي موږ باید صبر وکړو. دوهم قدم کې د آیات کې اشاره وشوه ونبلوکم بالشر والخیر فتنه ثم الینا ترجعون. موږ په دې عقیده باید اوسو چې دا زموږ دغه ژوند چې دی دا ابدي نه دی، موږ آخرت ته تلونکي یو او داسې حالت په موږ راځي باید امادګي ونسو، الله سره رابطه جوړه کړو، الله سره تعلق جوړ کړو. د داسې امتحاناتو ناڅاپي مرګونو نه مخکې باید الله سره توبه طایف شو. دا موږ ته یو پیغام راکوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به کله زلزلې ولیدي صحابه ته به ویل چې استغفروا ربکم ثم توبوا الیه، الله ته رجوع کوئ، سجدې وکئ، توبې وباسئ، الله نه بخښنې وغواړئ. د عمر رضی الله عنه په وخت کې په مدینه کې یو زلزله راغله، بیا زلزله راغله. عمر رضی الله عنه مشران صحابه را جمع کړل مسجد نبوي ته او اعلان یې وکړ یا په صدق توبه وباسئ یا د عمر نه لاس وینځئ دا خلافت درته پرېږدي. چې داسې حالت ته رالو چې د الله عذابونه د الله امتحانات او ابتلاءات په داسې حالت کې لکه سیلاب صاحب ورته اشاره وکړه او موږ دا رسنۍ تعقیبو ډېر سخت درمن حالت دی. د یو فامیل نه 13 کسان مري. داسې درمن حالت چې یو څوک سعودي او یا تعلیم لتلی یا په پوهنتون کې دی یا کار او روزګار لتلی دی او خارج لتلی او هغه په دې خاطر تللی چې د خپل مور او پلار او ورونو او خویندو له زه حلاله نفقه پیدا کړم ښایسته ژوند تېر کړي. نن هغه هلته دی ټول فامیل نشته، د خاورو لاندې دی. دا ډېر درمن. موږ د دوی ارمانونو سره څه ویو؟ د دوی ارمانونه د دې ورونو د دې خویندو د پلرونو دا د یتیمانو د دې کونډو. ښځه پاتې شوه خاوند نشته او بچی پاتې شو پلار نشته او پلار پاتې شو د دې نفقې ګټونکی نشته. داسې یو حالت سره مخ یو چې هر طرف یې ګورو بالکل هغه د حوصلې نه وختلی خو موږ سره بل چاره نشته. وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه صبر او تحمل او زغم. مننه کورابت. افغان صاحب د کونړ یا مشرقي غمیزه څه بیانوي؟ مننه محمدي صاحب. سلامونه تاسو ته میلمنو ته اورېدونکو او کتونکو ته. داسې موږ ته پرته له تسلیته بل یو شی نه دی پاتې. یعنې دغه وضعیت چې موږ یې ګورو اورو هغه دننه وجدانونه او موږ به تر کله بل ته ناست یو. دا هغه بیانوي چې موږ څومره شاته پاتې یو او له اوسه پورې هم موږ په څه شي مصروف یو، اخته په څه شي یو. که تاسې وګورئ له هرې خوا افتونه دغه د افتو بیرته نتیجه له موږ وتل دا د موږ که درته ووایم چې له تعلیمه او هغه د جهالت حالت کې ژوند تېرول دغه نتیجه ده. اوس که تاسې وګورئ که موږ تعلیم وکړو، که موږ له عصر سره مطابق مخکې لاړ سو، تاسې پوهیږئ چې دنیا کومې خوا روانه ده. دغلته دغسې جیو کې د موږ ژوند کول، هغلته د موږ ځان ته د ژوند چارې برابرول، دا بالکل یعنې هغه فکر هم نه مني. صحیح د موږ د الله تعالی آفتونه منو، هر څه منو، هر څه دغه معمول ده، دا سته. اما یو څه خو خپله هم باید فکر وکړو، یو څه خو موږ هم باید له دې جهالته نور راووځو او ملت باید راوباسو. موږ په کوم عصر کې لګیا یو، عصر چیرې ده، موږ چیرې یو او پراته په کوم حالات کې یو. موږ د دې وضعیت د بدلیدو لپاره له هرې خوا غمیزه ده. کومه غمیزه بیانوي؟ دا خالص د موږ یو شو ده، ورکوي چې ولا دردمن سو ولا نه، لاس په کار باید سو.
څه کوو دغه حالات څنګه بدلو دا تقدیر څنګه بدلو ولې نسو بدلوای ولې چې که نظامونه هم راځي کې پاتې په ځانو اخته یو په خپل فکر اخته یو په مستقبل نه یو اخته او دې ته فکر نه کوو چې دغه ملت به کله دې حالت راباسو دغه غمیزې به وي دغه حالت به وي په کال کې تاسې وګورئ د موږ 362 ورځې دي کومه ورځ هم د خوشحالۍ ده کومه ورځ هم په خوشحالۍ لمانځلې ده د ملک په یو ګوټ کې به حتما یو غمیزه وي دې غمیزو نه د راوتو لپاره ولې لاس په کار کیږو نو ولې دغه خپل راکړي امکانات چې الله تعالی راکړي ولې هغو نه مثبته استفاده نه کوو دا د موږ اعمال د موږ فکر د موږ هغه زوړ فکر چې د موږ په دماغو کې را پیچکاري سوی او را پرېښودل سوی ده دا د هغې نتیجه ده مننه حمید زوی صاحب ستا په رنګ باندې د مشرقي غمیزه څه بیانوي بسم الله الرحمن الرحیم محمدي صاحب زه په خپل وار سره تاسو ته درنو میلمنو ته او د تلویزیون ټولو معززو کارکوونکو لیدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وعلیکم السلام محمدي صاحب یو خو دغه د کونړ یا د ختیځ زون د اوسنۍ پیښې لپاره تسلیت یعنې باور دې وشه داسې الفاظ نشته را سره چې زه بیان کړم هغه دردونه پکې یاد کړم کم دردونه چې مونږ یعنې په سترګو باندې یعنې هغه چغې په غوږو اورېدلې دي او هغه نړۍ ده مو په سترګو لیدلې ده یعنې نشته داسې څه الفاظ را سره چې زه ووایم خو بیا به م یوازینی دغه یو آیت چې مونږ ته د صبر لپاره او مونږ ته د رهنمایۍ لپاره یعنې راکړل شوی ان لله و ان الیه راجعون محمدي صاحب زلزله ده که نور طبیعي افات دي که نور د ژوند مسایل دي دا ټول یو منظمې برنامې ته اړتیا لري مخکې عابد صاحب اشاره ورته لرله د قرآن آیات هم قرائت کړل دغه ټول مونږ تاسو د آمادګۍ او د هغې لپاره د تیارۍ لپاره مونږ تاسو ته یعنی بار بار اشاره شوې ده چې ته اشرف المخلوقات تا ته مې اختیار درکړی ده ته ټول مسایل مصلحت د هغې لپاره باید ولري اوس زلزله ده د زلزلې لپاره د هغې نه مخکې څه تدبیر ضرور دي یعنې ګورئ د الله پاک دغه ډېری مسایل داسې دي چې اوس ساینس راباسي مونږ تاسو ته 14,500 کاله مخکې یعنې د دغو شیانو پته وه اوس دغه الله پاک د ځمکه چې جوړه کړې ده دا داسې پلیټ شکل ټیکټونیک پلیټس مومنټس یعنې ولکینیک یا د اور غورځونې دغه ټول شیان یو هغه مسلمان مبالغ ته معلومات شته وي او معلومات یعنې ورته ورکړل شوی هم ده خو دا چې ما کار نه ده پې کړی یهود او کافر چې ورته وایو هغوی کار پې کړی ده هغوی جاپان یعنې همدا اوس چې دوی زلزله او یا اوبه پې راځي بلډینګ د دې ځای نه هلته ورته یوسي دومره حتی فکر کړی دی د انسان د ژغورنې د انسان مقدساتو ته دومره زیاته یعنې پاملرنه کړې ده مونږ یعنې که ته په افغانستان کې وګورې تر 80 سلنه کورونه یعنې هغه غیر معیاري دي هغه د هیڅ نوع طبیعي وفاتو سره مقاومت نه لري زه به یو مثال درکم زمونږ یعنې یو ځای کې داسې یو چا کره زه لاړم نو هغه مونږ د پاسه د خټو کاګیل کولو کاګیل هم چې کوو بیا خو څو ورځې هملته وو لاندې یعنې ښه یو څه راحت کې وو 15 کاله بعد چې ورغلو یعنې هغه دومره حد ته هغه شوی و چې ډېر کم شی هم سبب د دې جوړېدو چې هغه راونړېږي وجه دا چې زمونږ امکانات نشته و مونږ سره کني که امکانات شته وي چې ډېر ضعیف وي ما حد اقل ټولو نه اول تمرکز یې په دې وي چې ځان څنګه وساتي خپل ماشوم څنګه وساتي دا سمه ده منو چې زلزله یو خطرناک او یو ناڅاپه طبیعي وفات دي خو د دې باوجود الله پاک هم ماته وایي چې ته یو جګ شه ته یو حرکات کوه یو میکانیزم یو څه را جوړ که اوس یو لارښوونه زه یعنې په هغه ځایو کې ګوره چې کله معیاري یو څه نه لرم دغسې تلفات مې دومره حد کې خلي فقط ورته ځورېږم ورته ژړېږم کوی ته زما څوک ماشوم ور وغورځېږي زه هم ناست یم بل هم ناسته ټول ورته زاړو یعنې دا خو اوس ته څه فکر کوې د الله په نیز مسؤل نه ګرځول کېږو چې عقل مې درکړی اختیار مې درکړو هر څه مې درکړو اسرائیل هغه شی را جوړه کړه هغه آله یې را جوړه کړه چې یو کس راباسي هغه روبوټ یې را جوړ کړو چې تلفات یې نه ډېرېږي ورځي هغه نشاني کوي هغه کس د ژغوري هغه ځای نه ورته ښایي زر زر په همغه ځای باندې کار کوي هغه کس راباسي او ته ناسي خو د الله په نیز مسؤل یو
ډېری داسې چارې دي چې اوس موږ هغه نه دي کړي، نه مو دي یاده کړي. موږ فقط یعنی دا سمه ده چې زلزله د قرآن له لحاظ نه خبرداری ده، یعنی د په تیرو قومونو د عذاب وسیله موږ ته شوې ده، خو د دې باوجود بیا هم موږ ته د تیارۍ، موږ ته د ښه یعنی آلاتو درلودلو ښودنه خو شوې ده، اشاره خو شوې ده چې دغه شیان باید ولرو. بیا هم یعنی ګوره زه یو شی محمدي صاحب دغه شی وایم، دمه اخلو بیا به در سره راسم. کور دی آباد. درنو لیدونکو اوس هم لنډه دمه لرو. درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. تودې خبرې خپرونه دوام لري. عابد صاحب، زلزله او نور مسایل موږ په دې باندې باور لرو چې د الله طرف څخه دي، په دې مو عقیده ده، په دې باندې باور ده. خو الله تعالی لکه څنګه چې درنو میلمنو وویل د چمتووالي خبره کوي، د عامه پوهاوي خبره کوي، د علم خبره کوي چې تاسو ته مې درکړی ځان جوړ کړي. اصلا محمدي صاحب دا بنیادي خبره ده. الله مرګ پیدا کړی موږ انسانانو ته، صحیح. نو که یو سړی وایي زه خو هسې مرم، بیا به نه کور جوړوي، نه به خوراک، نه به څښاک، نه اولادونه، نه پوهنتون، نه ژوند. نه، مرګ خو شته، خو د مرګ نه مخکې خلق الموت والحیات، دغه دنیا ژوند چې دی د آخرت دپاره مزرعه ده، د کښت او د کروندې یو ځای دی، یو ځمکه ده، یو بستر دی. منګه که آسماني آفات، طبیعي آفات، الهي آفات دا شته، مخکې الله خبر را کړی دی، عقل یې را کړی دی چې موږ څنګه دا مدیریت کړو. بلی علامه اقبال ډېره ښایسته خبره کوي، لکه څنګه چې استاد حمیدزو صاحب ورته اشاره وکړه چې یو څوک دې دا نه وایي چې دا قضا او قدر د الله فیصله وه، الله لیکلي او دا د لاس سره ځینې کینی، هغه وایي دا قدر او قضا زما په لاس کې ده، زه باید مدیریت کم. او الله چې مونږ پیدا کړیو زمونږ د کوششونو او د سعی په نتیجه کې ځینې فیصلې رالیږي، دا زمونږ سعی نتیجه او زمونږ د استعداد وړتیا دی د قضا او د قدر یې وسیله ګرځولې ده. نو کله چې زمونږ په مخ کې آفتونه دي، پړاوونه دي، ستونزې دي، د دې دپاره مونږ باید منیجمنټ ولرو، اداره ولرو، مونږ باید دا منیج کړو، مونږ دې دپاره باید امادګي ولرو. که زمونږ او ستاسې یو غوا خلو مثلا چې دې نه شیدې او پی والو، مخکې دې نه چې ژمی راشي هغې دپاره یو اتاق ګرم برابرو، مخکې دې نه چې اوړی راشي د هغې دپاره د یخ سوري غم کو، د خوراک او څښاک او د اوبو غم کو. که هغې ته د ژمي ګرم ځای پیدا نه کړو، د اوړي یخ سوری پیدا نه کړو، د اوبو د غذا بندوبست ورله ونه کړو، خو هغه مري که نه. داسې الله چې انسانان پیدا کړي، د هغې د ژوند، د سکونات، د حیات، د کار، د روزګار دغه عقلي توازن یې ورکړی، عقلي هغه ملکه او نعمت یې ورکړی، باید دا په کار باندې واچوي. په دې کې ډېر مسؤلیتونه سره دی چې د ولسونو هم دي، خو د دولتونو مسؤلیتونه دي، د چارواکو زمامدارانو مسؤلیتونه دي چې ولس ته داسې بستر اماده کړي چې دوی د حیات او د ژوند. اسلام چې کله راغلی دی د 5 شیانو د تولید د پیدا کولو او د دې د استقرار او د دوام غوښتنه کوي. اول حیات دی، که انسان ژوندی نه وي نو دا نه مونځ شي، نه اودس شي، نه زکات، نه حج، نه نور. اول به ته داسې زمینه برابرې چې دا ژوندی پاتې شي، د دې د ژوند په وړاندې ټولې اندېښنې او خنډونه خطرې دا به د منځه وړي او ستر مسؤلیت په دوی کې د زمامدارانو چارواکو دی. په دویم قدم کې به د دې عقل ساتي، د عقل د ساتلو لپاره د مخدره موادونه او د بې ځایه ناستو نه، بې ځایه انډیوالۍ نه او خو بد د دې نه به ژغوري. دې کې زیات مسؤلیت د دولت دی چې امر بالمعروف او نهي عن المنکر صحیح ده چې کور د مشر د متنفذینو د دې مسؤلیت هم دی. اصل خبره دا ده چې موږ به طبیعي آفات او دا مسایل لرو، خو موږ ته الله عقل راکړی چې څنګه د دې نه ځان وژغورو. مثلا یو سړی دی خوړ په یو لارې باندې تېر شوی دی او دا د خوړ په منځ کې دیره کوي، کټه چې یا کور کې آبادي کوي، نو خو دا طبیعي ده که نن دا خوړ وشتی خو سبا په دې باندې دا اوبه راځي که نه. نه، ته به د عقل نه کار اخلي چې داسې یو ځای کې چې هغه وچه یو بیلی یو طرف وي، په هغې کې به آبادي کړي. هدف مو دا دی چې صحیح ده دا د الله قضا او فیصله ده، موږ د الله قضا په فیصلې ته تسلیم او راضي وپي، خو د الله قضا او فیصلې ته لاس تر ځنې ناسته خو نشته شریعت کې. شریعت وایي وسایل استعمال کا. رسول الله صلی الله علیه وسلم
په مانځه باندې ولاړ دي، یو څوک راغی او هغې سره سپرلي ده او بس هغه سپرلي پرېښوده او په مانځه کې شریک شو. مونځ یې چې خلاص کړه سپرلي نه وه. ویلی د الله رسوله زه تا سره په مانځه کې شریک شوم، د سپرلي نشته. هغې ویل عاقل الناقه ثم توکل علی الله، دا سپرلي دا اوښه دا به دې اول تړلې وي په څه پورې، بیا به دې په الله سپارلې وي. په الله دې وسپارله، مانځه کې شریک شو او همداسې بې مهاره دې پرېښوده. موږ دا ژوند بې مهاره نه پرېږدو، دا باید مدیریت شي. کور دی آباد. بیا درته راځم. افغان صاحب که د دغې غمیزې اقتصادي اړخ ته راشو، د شمیرو پر اساس باندې 15,912 صرف کورونه نړېدلي دي. هغه هم لکه څنګه چې حمیدزوی صاحب په داسې خوار و غریب ملت باندې دغه اړخ ته که راشو. محمدي صاحب موږ یو ډېر بېچاره هیواد یو او موږ امکانات او هغه عموما ملت مو پرته له دې مرکزو کې کوم افغانان اوسېږي هغه یو څه ښه دي. نور موږ د ژوند چارې په ډېر یو لوېدلي حالت کې او نن پیړۍ مخکې ډېرې پیړۍ مخکې په هغه حالت کې قرار لرو او اوسنی وضعیت د دې مدیریت او د دې حالت بیرته دغه خلک راوتل. یو خو وختي لکه سیلاب صاحب سي ویلې اکثره خلک دغلته تلف سوي دي، شهیدان سوي دي او هغه کوم خلک چې پاتې دي دغه غمیزه بیرته مدیریت او بیرته د دوی لپاره دغه باید موږ ځان ته یو سمبول وګرځوو. دا نه چې اوس دغه حالت راغی بیرته موږ دا ویر کو. موږ ټول افغانان دغه د حوادثو وزارت څه شي کوي؟ دوی باید لاړ شي په ټولو ولایتونو کې وضعیت بررسي کړي. موږ که تاسې وګورئ په دې کابل کې موږ دغسې ځایونه لرو چې هغه څلېرې ساعته له خطر سره خدای نخواسته که دغسې آفتونه راځي، زلزلې راځي، دغسې لارو کې کورونه جوړ کړي چې هغلته ویالې راځي. په هر ولایت کې د کال په دې وخت کې سیلابونه راوځي او موږ دغسې غمیزو سره مخ یو. نو که خبر دا ده یو د دې د کنټرول لپاره او د دې لپاره له اقتصادي اړخه د دې غمیزې یا د دې خلکو لپاره بیرته امکانات برابرول دا باید حکومت وظیفه د حکومت ده ورسره جمع سکتور نړیواله ټولنه یو داسې برنامه باید ورته جوړه شي بیرته په دغه چغالي باید ورننه نه ویستل شي دا خلک. دې خلکو ته دا ډاګونه اوس د موږ یو څه طرحې که پخوا وي او که اوس وي دا ډېرې سره ګډې وړې دي. دا اوس که تاسې وګورئ له یوې خوا د موږ مهاجرین راسړل کېږي، له بلې خوا دغسې غمیزو سره مخ یو، خلک د سرپناه جای نه لري. له یوې خوا دلته د موږ امرونه باندې دولت نوې تګلارې ورته جوړې کړې، مځکې نه ورته وي چې دا ډاګونه موږ څه کوو. دا خلک ولې مجبوره سوي چې هغلته دا که تېرو حکومتونو هم دوی ته په مځکه په هواره کې ځایونه ورکړي وای ورتلي وای سبا دغسې افت در باندې راځي. اوس هم باید دا ورته وویل چې دا ډاګونه ورته تقسیم کړي. دا د همدې ملت دي، د ملت مسؤلیت په دې برخې څه ده؟ ولس، حکومت، سیلاب صاحب ځینې مسایلو ته اشاره وکړله چې خپله که دوی نه وای ډېرې ستونزو سره به مخ وای. یو خو اوسنی وضعیت ده دا که موږ تاسې وګورئ سوشل میډیا اوس خلکو ته هر څه ښیي. ټول ملت په دې غمیزه دردمن ده، امکانات هر څوک چې هر څومره لري هغه وررسوي کې لګیا دي. ګوره که تاسې وګورئ دا بیرته بیا یوې ته چې ګورو دا د موږ د ملت د راویښېدو یوه نښه هم ده. لارې خوا ټول افغانان پې دردمن دي او خپله مرسته ورسوي. اما د حکومتونو وظیفه هغه باید اجراات وکړي، ملت همکاري باید وکړي او نړیواله ټولنه کومکونه باید ورسره وکړي. اما په آینده کې د دې غمیزې د بیا نه تکرار لپاره او د دې وضعیت لپاره چې بیا موږ دغسې غمیزو سره مخ نه سو، موږ په عجل توګه باندې باید د دې لپاره د حل لارې وټاکو. له مخکې دې ته فکر وکړو چې آیا بیا په کومو ځایو کې کلو بانډو کې چیرته څه شي امکان لري، څه شي راوتلی شي. اوس که تاسې وګورئ سیلابونه راوتلي دي کال ته، بیا هغه د ما وې تا ورور کلیوال راجګ سوی هغلته بیا یا کور جوړ کړی یا پټای کرلی ده، بیا لاس له زنې ورته ناست بیا پې زاړو. ښه خبر دا ده چې حکومت ملت او ملت هم نور شاته باید پاتې نه سي. له عصر نه باید استفاده وکړو، وګورو چې آیا دلته په ما سبا سیلاب راوځي، آیا په زلزله کې په ما غر راښویږي. دغو آفاتو ته پخوا خلکو مطبوعاتو ته لاسرسی نه لاره، اوس خو د هر چا په جب کې پراته دي، تلویزیونونه هر سړی په کور کې لري. دغه موضوعات باید ورته تشریح سي چې ته یو کور جوړی، کوم آفات باید په نظر کې ونیسي، په کومه دا خصوصا د حوادثو وزارت باید مسلکي خلک خصوصا په دغسې موضوعاتو کې ما بیا هم له حکومت ته دغه خواست د مسلکي خلکو ګماروي د خدای په خاطر هره ورځ د دې له وجې دغه تلفات هغه تېرو چې هر څه کړي اوس دغه کوم چانس یې راغلی د دې نه حل لارو کې بیا درته راځم. حمیدزوی صاحب یوه ډېره مهمه مسله ته افغان صاحب اشاره وکړله، پوهاوی د خلکو، عامه پوهاوی. په دغه برخه کې عامه پوهاوی څومره مهم دی؟ محمدي صاحب دغه شریعت چې ده دا په درې جزو باندې مشتمل ده. مهم
اول علم ده، دوام عمل ده، دریم تقوا او اخلاص راځي. اول علم ده. یو څوک ده مونځ زده نه ده، علم نشته، یعنی د سره چېرته تللی نه ده، نه یې ده زده کړی، هغه عمل کو غواړي هغې عمل بې ځایه شوم، هغه اندوس تړی خدای ناراضه زی به سر بټه کوي، خو علم نشته، دا نشته ورسره د سره چې د مونځ ما باندې ولې فرض شوی ده، زه څه وایم، څه باید وکړم، څه تعهد کوم او الله د صفات چې بیانوم د څه لپاره بیانوم، دغه علم ورسره نشته، نو د ده اعمال بې ځایه نه شو. د هر څه یعنی دغه د شریعت هغه جز چې شروع کېږي هغه په علم باندې شروع کېږي، په دې علم کې روزنه، ښوونه، دا ټول هغه شیان دي چې شریعت یعنی چې مکمل یعنی توشیح کېږي، تکمیلیږي، هغه په علم باندې ده. یعنی دغه ډیره ضرور ده بدون له شک نه چې اوس نه تنه اوس په دغه عرصه کې چې هر نوع آفات وي، زلزله ده، بل شی ده، اوس دلته ده یو کیسه پیښیږي، یو څه پیښیږي، اوس ما او تا سره دغه علم چې نشته وي چې زلزلې په حالات کې به دا دیوال سره دیوال ته ځان که داسې منځ کې ولاړې یا په زینو کې په جګ منزلو کې منډه وهې، هماغه ده چې ته به تلف کېږي. خو دغه یعنی علم شو، ښوونه شوه، روزنه شوه، دا کولی شي ستا تلفات رقم کړي، دا کولی شي چې تا رښتونی مسلمان ثابت کړي چې تا رښتیا واقعي د اسلام تعقیب کړی ده، ځکه چې د الله پاک ټولو لارښوونو ته، ټولو اشارو ته یعنی دا په خپله یو عبادت ده چې تا تعقیب کړي دي. اوس وخت کې ګورئ زه په ژمنتیا کې، په اخلاص کې زه هیڅ نوع شک نه وینم. ماوند ولي تورې پښې ټوله شپه تېره کړې ده، یو ګډر اوچتوي، څوک ترې راباسي، کولنګ وهي، څوک ترې راباسي، هوایي ځواک میزي، یعنی نه ستړي کېدونکي، ډېر په خوب کې هم حتی خوبونه یې پرېښي دي، خو بیا هم ځي او راځي. خو بیا هم یعنی که چیرې ما سره ښه امکانات شته وای، هغه زور چې زما په پیلوټ تېرېږي، هغه زور چې زما په ولي او ماوین او په عام کس تېرېږي چې داسې ورګوري، او هغه سختۍ دا به نن موږ باندې نه تېرېدلی، موږ به یو څه ته رسېدلي وو. زه داسې چا غلط کړم، یعنی ګورئ آیا ډاکټر صاحب اشرف غني زما لپاره دغه شیان، دغه وضعیت څو کاله یې راباندې تېر کړل، دا یې نه ارزول چې سبا ته به زه دغسې زلزلو سره زما ملت دومره خوار ده په داسې ځایو کې اوسېږي، دا چرخ بالونه چې زه ازبکستان ته لېږم همدلته ښه دي، نن چې 10 چرخ باله ځي 50 به تللی، نوره به هم د کیسه به نور هم زر به یې راوچته کړې وه. دغه احساس به څنګه پیدا کوو؟ دا احساس یې کوم ځای نه چا نه راوړو، چا ته وژړو چا نه وژړو. واقعیت هم دغه د ډېری مسایل چې دي موږ په خپله که وړه وي هم ځان ته مو غټ کړي دي، یعنی په دغسې څه لاره باندې موږ تاسو رجوع شوي یو، والله په بالله چې عاقل سړی، وجدان والا سړی هغې باندې نه ځي. همدا اوس هم اکثرو ځایونو ته چې ته لاړ شي، یعنی دغه ټول دا هغه څه دي چې یعنی دا زه بار بار دا وایم چې زه باید د کافر نه او د بل نه زه باید په هر لحاظ ډېر مخکې وای، په تخنیک کې، په هر څه کې. ته د علمي تاریخ راواخله، ته د هر څه تاریخ راواخله، هغې یعنی هغه مؤسس به یو مسلمان وي. خو نن وګوره زه څومره شاته پاتې شوی یم، زما نه هغه شعور اخیستل شوی دی، زه په داسې څه باندې یعنی تمرکز لرم، داسې څه طرف ته ورغلی یم چې بیخي هغه ملي حیث له منځه تللی ده، اسلامي حیث له منځه تللی ده. تر څو پورې چې موږ دغه حیث را ژوندی نه شي، دغه شعور را نه شي، همدغسې به در بدر وو. په ترکیه کې به 7.2 هغه چې دا ریکټر درجه زلزله، هغه هکټاره درجې ځمکه به دومره هغه کوي، زما په ځای کې به 6 هکټاره چې ده درجې، دغه به دومره تلفات راړوي. دا به زموږ د دوی ترمنځ فرق وي. موږ به همداسې هغه کېږو. موږ هم دا وایو چې هر څه شروع د علم نه ده، یعنی چې کله د علم نه شروع ده، زه ولې هم د اوس ته ګورې په هغه ځایونو کې که چیرې زما د علم باندې مې هغه لرلی، هم د اوس داسې د ښځو ضرورت نه ولته نشته ده. همدا اوس ته نه ګورې چې ټول سړیان ورته ولاړ یو، هغه ورته ولاړ یو، ښځې دي راباسي، په غېږو کړي مو دي، نه و ضرورت، هلته د ښځې ضرورت نشته. اسلام تا ته وایي نه، خو دغه د په خپله دغه یو څوک ګورې، زه یو ډاکټر یم، دغه یو انسان څه ده چې کله دا بېخوده سي، د دې جګول هم چې ته علم ونه لرې، تکتیک ونه لرې، جګوی هم نه شي. په یو کس جګېږي هم نه، دې لپاره هم علم ضرور ده. هغه ښځې ته هم که دغه علم وایي، دی کولی شي چې یو نه 2 کسان، زه د اوس د بډۍ نه ډېر خوار یم، یو کس ډېر غټ کس به وي، ډېر په بدن به هم جوړ وي، زه 2 په شا کوی سم، هغه یو هم نسي په شا کوی. ټول علم ته ضرورت لري. بیا درته راځم. عابد صاحب، د دې ترڅنګ چې جمع بندي دې راخلو، ولس
یو مهمه برخه ده په داسې مسلو کې د ولس همکاري او مرسته اوس څومره مهمه ده؟ اصلا محمدي صاحب مخکې دینه چې د ولس او نړیوالو مرستې ته راشم زه د دې غمیزې دوه اړخو ته او درسونو ته اشاره کوم. اول دا دی چې دې غمیزې موږ ته یو درس دا راکړه چې افغانان ډېر ودردېدل، ټکان یې وخوړ، ډېرې چغې او فریادونه مو واورېدل، ډېر ارمانونه مو د خاورې لاندې کړل، خو موږ یو الهام بخونکې صحنه ولیده. ټول افغانان سره متحد شول، درد یو درد منعکس شو نړۍ ته. یو دوهم هغه پیلوټ چې زموږ یو مورکۍ په شاکۍ سره دی چې وظیفه پیلوټ دی او د شپې په تیاري کې هغه شپه هم رڼه کړې ده، خو سره د پیلوټۍ یو افغاني او ایماني احساس باندې یو مورکۍ په شاکۍ، دا یو ستر الهام بخونکي یو تفاعل دی چې موږ د افغانانو د ښه آینده دپاره نیسو. یو دوهم برخه کې زه دلته د عامو افغانانو بحث کوم چې افغانانو په څومره میړان او درد باندې ځان ورسو. د دې مرسته ډیره اړینه او مهمه ده، څو چې د خارج نه مرستې را رسیږي زما او ستا کولنګ او بیل او بیلچه کولی شي چې یو زخمي د مرګ له حالت نه وژغوري، هغې نه یو بش لرې کړي، د هغې نه یو ګټه لرې کړي، د هغې نه یو تیږه لرې کړي. نو د ولس مسؤلیت په اول قدم کې. دوهم قدم کې د نړیوالو بنسټونو، مؤسسو، د بشري هیوادونو دا مسؤلیت دی چې په دغه وختو کې په خلاص مټ افغانانو سره مرستې او کومک وکړي، ځکه افغانان خو بیچاره دي، څه نه لري. لکه څنګه چې حمیدزو صاحب ورته اشاره وکړه دغه کورونه غیر معیاري وو، په دې دا څوک نه خفه کېږي، دا موږ ځکه ویو چې غیر معیاري وو. که چېرته دا په اساسي شکل جوړ شوي وي خو زموږ تلفات به د دې په 100 چنده کم وي، 10% تلفات به موږ نه لرل. لکه څنګه د ترکیې موضوع ته اشاره وکړه چې د دې نه په غټه سطحه باندې زلزله خو تلفات کم، موږ چې کمه زلزلې تلفات ډېر، ځکه دلته دا کورونه ډېر زیات پخواني یو د بل د پاسه او ډېر بیکاره. نو په نړیوالو بنسټونو، مؤسسو، خیري موسمو غږ دا دی چې په خلاص مټ سخاوتمندانه د میدان ته راودنګئ د دغې خوارو افغانانو چې په ډېر همت سره او په درد سره د میدان ته رادنګلي. دریم قدم کې د دولت نه مې خواست دی چې هغه مسؤلین او کمیسیون چې د دغې مرستو رسولو د زلزله ځپلو لپاره د مرستو رسولو کمیسیون دی، د دغې اشخاصو یا د مؤسساتو یا د بنسټونو خیریم چې د مرستې راجلبوي د دوی سره یو کس معتمد وټاکي. داسې نه چې الله مکړه. افغانان ډېر نیکان دي، خو یو نیم د افغانانو نوم بد نه کړي، د افغانانو په تندي تور داغ نشي او د یو ناروا او نامشروع تجارت د دې نه جوړ نشي چې د افغانانو په نوم شی نه راټول شي او بیا خلک په شخصي جیبونو کې واچوي. په اخره خبره زما دا ده چې دغه غمیزه چې ټوله راټوله کړو د الله په قضا او فیصلې هغې ته تسلیم یو، خو موږ او تاسو ټول افغانان باید دا وکړو چې نور سره ټول یو بل ته غېږه ورکړو، راټول شو. که په جبري به د پاکستان شړل کېږو، که دلته کې سیلاونه راماندې راځي، که زلزلې یا نور افتونه راکینو، په شریکه باندې د حل لارو باندې فکر وکړو او حل لارې ولټو او هغې حل لارو باندې مخ په وړاندې راشو. مننه کور آباد. افغان صاحب د دغه مرستو د انسجام لپاره څه کول پکار دي؟ ګڼې مرستې د هیواد له شرقه تر غربه، له شمال له جنوبه مرستې را روانې دي، اوس انسجام دپاره څه باید وسي؟ محمدي صاحب په اولو کې موږ له اوسه په ابتدا کې یو، اول باید ټپیان او شهیدان راویستل سي. په دویم قدم کې موږ باید د دې لپاره حکومت هر څه عاجل تګلاره جوړه کړي، جای باید مشخص کړي. ګورئ که تاسې وګورئ دغسې غمیزې نورې هم تېرې سوي دي، اما ډېرې مختلفې سناریوګانې ترې جوړې سوي. ښه خبر دا ده چې حکومت یو جای ورته مشخص کړي، له دغه ګوګی راوباسي، یو مشخص جای ورته معلوم کی هر څوک چې راځي بل په یو نوم دې ته مرسته نه باید په احمد او محمود ولګول سي، کورونه هغلته جای ورته مشخص سي، تګلاره ورته جوړه سي، هر چاته 4 وطاقه 5 وطاقه مشخص دی، هغه او دې خواته باید لاړ نه سو. غمیزه ډېره غټه غمیزه ده، په هر کور کې 1 2 3 کسان داسې کورنۍ وه چې 18 کسان یې شهیدان سوي دي. نو د دې لپاره باید دغسې یو تګلاره جوړه سي چې څنګه دې خلکو ته یو سرپناه جوړه سي، دغه کوم بازماندگان چې د دې لپاره د ژوند چارې ورته جوړې سي، او په آینده کې د دې لپاره دا غمیزه موږ دغه رقم تېره نه کړو، ځکه موږ کې دا عادت ده چې بس دغه 1 ورځ 2 ورځې هفته را باندې تېره سوه بیا هېره سوه. نه،
د دې لپاره باید اوسنه موږ په کار سو په آینده کې په کلو بانډو کې خلکو ته باید روزنه ورکړی سي پوه سي له دې اخوا دې خوا موږ نورې هم یو څه غټې غمیزې لرو چې همسایګان مو مهاجر راباسي دغه هم دغه رقمګه باندې سناریوګانې د هغه لپاره د یو مسؤل په حیث د یو پوه افغان په حیث باید له اوسه نه آمادګي ونیول سي د دې هرې غمیزې لپاره کله چې سر ته راته ودرېږي هغلته بیا تصمیم نیول دا بېمانا دي او آینده کې که دغه رقم حوادث پیښیږي موږ کوم امکانات باید جوړ کړو خلکو ته څنګه آګاهي ورکړو څنګه پوهاوی ورکړو څنګه ځان بچولی سي دا د حکومت وظیفه ده دا د موږ د هغه افغانانو وظیفه ده چې پوهیږي حد اقل که نه په دغه سوشل میډیا کې نن سبا هر چا سره په موبایل کې سته حکومت باید دا راواخلي خلکو ته ور ترانسلیټ کړي چې څنګه ځان بچ کولی سو اسانه دی هر رقم جوړیږي هر څه په آفاتو کې څه کولی سو په سیلابونو کې څه کولی سو یعنی خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل 100% ضرور ده اوس موږ چې شي کوو موږ د هر څه په منفي استفاده کوو دنیا په کومه لګیا ده موږ په چې شي لګیا یو حالانکې چې موږ ټول افغانان څلېرې ساعته په همدې هم له کاره ویستلي دي اما منفي استفاده کوي موږ دغه پوهاوی باید ورکړو او د دغو مرستو د کنټرول لپاره حکومت یو مشخصه تګلاره باید جوړ کړي که تاسې ولیدل په ډېر غټ تعداد باندې د مرستو اعلان ورته وسو اما د دغو منیج کول د دغو بیرته دوی لپاره کار روزګار پیدا کول دا د حکومت وظیفه ده چې یو مشخصه په ډېرو کمو امکاناتو یو فکر باندې چې ورته کینی جای ورته مشخص کړي دلته کورونه ورته جوړ کړي آینده کې یو کار روزګار یو ترتیب باید ورته جوړ سي هغه پاتې خلک د ځان د ژوند د کولو لپاره یو امکانات ورته جوړ مننه حمید زوی صاحب اوس څه کول پکار دي محمدي صاحب ټولو نول خو د اوس هم یعنې زمونږ تلفات دا په ځای ولاړ نه دي یعنې همدا اوس هم مونږ ژغورنې ته اړتیا لرو چې کیدای شي داسې خلک همدا اوس هم د خاورو لاندې پراته وي ژوندي هم وي یعنې اکثر مخکې سیلاب سوی هم یوه ماشومه د 14 ساعتونو څخه وروسته ژوندی راووته بلکل نو همدا اوس هم یعنې د هر څه نه مخکې ټولو نول د ژغورنې لپاره د عملیات چټک کړي د هغې لپاره امکانات برابر کړي دغه او بیا پاتې شوله د هغه یعنې د مرستو د انسجام لپاره کمیټې جوړونه او د کمیټې په توسط چې هغه بیا کولی شي چې مستحقینو ته یعنې پر خپل ځای ورسیږي د هر چا له ځای نه که راځي او بیا په ټولو افغانانو باندې غږ کومه چې نن د سیاست کولو ورځ نه ده نن د انسانیت د ثابتولو ورځ ده راځئ نن موږ تاسو دغه تجربه کړې ده چې موږ تاسو هره کامیابي او بری چې راوړې ده د هغې راز یووالی و نو دغې ته به هم یووالی کوو سیاستونه به نه پکې کوو نن رښتونی په ټول افغان باندې د درد ورځ ده ټول افغان دردیږي او راځئ ټول خپل عقلونه خپل فکرونه خپل امکانات دا سره را یو ځای کړو او په دغې غمیزې ته یې ورځای کړو چې دغه د دې غمیزې غم راکم کړو بله د افغانانو یووالي اتحاد لکه څنګه چې عابد صاحب اشاره ورته وکړله دی وښودله چې افغانان یو واحد موټی او قوت دی اوس د دوی مرستې څومره مهمې دي بدون له شک نه چې مرسته همدا اوس یعنې دا کې موږ داسې ټپیان لرو داسې هغه لرو چې هغه په مادي امکاناتو ته ضرورت لري یعنې دا کې کولی شو موږ دا هم یادوري کړو چې که چیرې هغې ته د اوس د سرپناه لپاره د هغې صحت لپاره د هغې خوراک لپاره یو څه ور ونه رسوو کیدای شي هغوی ډېر زیانمن شي کیدای شي زموږ تلفات نور هم لوړ شي بدون له شک نه چې دغه وخت دغه ورځ د مرستې ورځ ده خو د انسجام په قوي انسجام باندې مخې ته تلل یعنې ټولو نوال بیا هم زه محمدي صاحب پاکستان نه موږ مننه کوو چې حتی یعنې دغه ګزارې هغه وړاندیز هلته وشوله چې بې ویزې دې راشئ پېښور ته او دغه مریضانو ټپیانو هند خپل ځای کې مرسته اعلان کړله نورو هیوادونو پر خپل ځای کې مرسته اعلان کړله ټولو افغانانو نه غواړو چې نن ورځ د بخل ورځ نه ده نن د رښتونې د سخا ورځ ده د غنا ورځ ده دغه ورځ انشاءالله چې دا کې تاسو هر شی وکئ یوه افغانۍ وسوي 10 افغانۍ وسوي چې هر څومره مو وسوي دغه انعام البدل به تاسو ضرور اخلئ نن دغه افغانان د خوار افغانان د دوی ژړا د دوی اوښکې دغه ستاسو په لاسو پورې تړلي دي ستاسو په غنا او سخا او نیتونو پورې تړلي دي چې دا څومره زر ورته وچولی شئ وچې کوي او د نړیوالو مسؤلیت
نړیوال مسؤلیت خو نړیوال مونږ ته تعصب سره به ووایم چې زمونږ ټولې مسایل سیاسي ګرځولي دي. زمونږ لپاره یې اول ورځې نه یعنی بشري مسایل هم سیاسي ګرځولي دي، کني دغه د دوی مسؤلیت ده. دلته ډېری مونږ هغه مشترکات هغه مسؤلیتونه چې هغه نړیوال دي په هغه کې دوی خاص مسؤلیت او د دې لپاره پانګونه یعنی بودیجه لري چې په دغسې مسایلو ته دوی باید عاجل رسیدګي وکړي او عاجل په لاس په کار شي. خو تعصب سره به ووایو چې د نړیوالو نیت د افغانانو سره او برخورد د افغانانو سره هغه داسې برخورد و چې هغه ټول د ګیلو د ناامیدۍ ډک دی. څنګه اوس دوی هغه د بشر حقونو مدافعین ځانونه بولي؟ بشر حقونو موږ بار بار ویلي دي محمدي صاحب چې هغه فقط یو ابزار ده، فقط د خپلو ستراتیژیو لپاره استعمالیږي، د خپلو هغه لپاره حقیقت کې څه نشته. کور آباد. د باس درنو ګډونوال له تاسو ټولو یوه نړۍ مننه. کور آباد. درنو لیدونکو، په دې سره د خپرونې پای ته رسېږو. ستاسو یوه روپۍ افغانۍ په اوسني وضعیت کې د دغو هېوادوالو لپاره پوره لویه مرسته کولی شي. تر بیا او بلې خپرونې مو په لوی څښتن تعالی سپارم.